د ټیک نه یم ما نه وکړه زه ټیک نه یم پاسې نه غرمه شوله څه دپاره ته به کار ته څه ټایم ځې کم کار مړی نو ما وی چې ته یادې ستا هم بل څه کار بس د دغه یو کار د سره غم دی او دا دې ونه وي چې پخپو درته زور وکړم یا بل څه بل زما خبره وره زموږ دا ګاونډیان ما ته څه ته پته شته تا ما ته پته ده تا ته وایي د خلکو یولس بچي دي لس بچي دي وایي تاسو څه وکړه نو ته یو کار وکړه که نه د هغوی ته وایه وایي ستاسو خو بل کار نشته 11 بچي داسې نه وي چې ته ما ډیوټۍ ته لېږې زه هغه کار وکړم که ته ستا د بچو کار وکړم بچي څه په محنت کېږي داسې خو نه ده چې په هوا کې بچي کېږي بچو دپاره به محنت کې هغه محنت خو ته په موږ نه کې بختي پاسه وایي ځان تیار کړه مزدورۍ لګه ګوره چې ته خبره وره دا خاوندان دي دا ولې په لړزان دي چې لږه ښایسته خبرې مې کولې را سره په مینه باندې نو بنده به کار ته هم زړه کېدی او بچي دي نو بچي خو داسې نه کېږي دا ته چې کومه ځان له د مینې لپاره بله وکړه که نه په مینه به سره خبرې هم کوي په مینه به دی یو کار کوي بیا په خپلو کې بنو بیا غوړم شي بیا خو جګړې کوئ تا له ما څوک ویلي وي چې بله ښځه کوم نیم کامیډي ته مه راځه که نه ښه اوس داسې کار دی خبره وره زه ځم کار ته او دا تا ته چې کومې ښځې ویلي د بچو که نه نو هغې ته ووایه ستا د خاوند همدغه یو ډیوټي ده هغه یاره خو نو د خولې له مې سره راغلي دي نو بچي خو په کار کېږي که نه بېکار ته خو ما سهار کې شپه کې وده کې او سهار مې پاسې چې زه ډیوټۍ ده نو بله ډیوټي مړه ته وښیه که نه دغه یو ډیوټي خو نه ده بس چابي ورسره تاوولو زما ستاله بس تاو شوله خبره ختم خدای داسې ښځه چالم نه ورکوي آمین بس صحیح ده مړه سلامونه مه کوه هم سره د بچو غم دی هلته په کور کې راته مسلې جوړېږي یاره وایي بچي نشته او بچي نشته دا ماړه خدای مو بېخي څه کې راکشینه څه کې یاره داسې کار دی محمد خانه چې بس مړه ډېر زیات بې سوره یم هغه څنګه هغه داسې چې اوس نه دی وختي ښه چاته به ویې نه ګوره دا خبره ولې به وایم او که نه ګوره تا هم سورې ډولې بیا ولې به وایم کور کې مړه کور والا ډېر زیات دا ولې بې عزته کړم داسې خدای شته او بله خبره مې دا کوله ستا بچي شته نه مړه هغه خو نن ته مړه دی چې پلار کره تللی ده دا ډول په کم طرف روان دی ډنګه او دا باجه کم خوا توی کوي زما د خبرې مطلب دا دی پیرا چې ستا بچي کوم چې ستا د ښځې نه پیدا دي هغه بچي ته یادوم چې هغه شته که نشته مال د خدای را ته بچي مې زه درته سخي کټي نه یادوم چې ته وې مال د خدای دی ستا بچي یادوم ستا زه درته سخي کټي نه یادوم کمکله زه درته خپل بچي یادوم ته مې ته بچي او ستا خپلو دا ستا د ما په خیال سره نوره ډیوټي نه وه ته بچي نه یو خو چې د پښتون نه تپوس کوې که نه نو مال د خدای دی څوک وایي 8 دي څوک وایي 9 دي څوک وایي 11 دي ته ماته ده ووایه چې ته به دې 8 بچو سره کیسه دا خو پالنه هم غواړي که نه پرورش هم غواړي وکمکله څه ساده سړی دا شپږ به مارې داړې کوي او دا دوه به په پولیس کې برتي کوم او دوی به خلاصوي ما ته وایي کمکله نو اوس بوتله کمکل ته یې که زه یم دا اوس ستا خبره ده چې شپږ بچي مې هغه به مارې داړې کوي او دا یو به په پولیس کې برتي کوم دا پولیس والا به خلاصوي څه مزېدار سوچ دی کړی ځکه خو ملک په ماشاءالله په بره روان دی که نه چې ستا په شان هوښیاران پکې اوسېږي وایم یوه خبره مې واوره او اوس په دې خبره که ته خفه کېږي خدای دې زړه وچوه زما خو بچي نشته ښه درته پته ده ښځه هم راته پیغور را کوي ګاونډیان هم راته پیغور را کوي خو زه به اوس د الله نه صرف یو ځای غواړم د یو زوی نه څه جوړېږي اچار به تې جوړی اچار تې نه اچو ته زما په خبره بیخي پوه نه شوې داسې کار دی ګلجینه چې څه نه دی ماله دې صرف الله یو بچی راکړي که نه او دا یو بچی به انشاءالله زه په پولیس کې ایماندار افسر جوړم نو چې په پولیس کې ایماندار افسر جوړ شي که نه
نو ان شاء الله ستا دا اته واړه بچي دي دا به پې زه توت ته خېږم زمړه ستا دماغ کار نه کوي ستا به بچي لویږي او بیا به پولیس کې بړتي کوي او بیا به مړه ستا دماغ په ځای نه وي وګورې دا کمکل سړی اکثر دا خبره کوي وایي زه هوښیار یم او بل کمکل دی نو دا ته دته اوس وګوره که نه دته اوس ته وګوره نو ځان ته هوښیار وایي هاي خدای چې په دې ملک کې داسې خلک وي که نه نو مشکل ده که دا ملک ترقي وکړي خپل بچو له به زه دا تربیت ورکوم چې دوی به مارې داړې کوي او دوه به پولیس کې برتي کوم ای دا کل نه خلاصه زه خدای د ورپسې نورم ور ډوب کا